تازه خبر په پنجشیر ولایت کې د طالبانو تازه وحشت او ظلم. پنجشیر کې څنګه طالبانو عام خلک له کورونو څخه باسلي او څنګه یې قتل عام شروع کړی دی، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. له پنجشیر څخه هادیه نیوز ته خبر ورکړل شوی دی چې طالبان د پنجشیر عام وګړي له کورونو څخه باسي او په عام ډول یې قتلوي. له بلې خوا پکس نیوز هم خبر ورکوي چې 2 ورځې مخکې د پاکستان د پوځ 20 الوتکو په پنجشیر باندې بمباري کړې ده. سرچینه وایي چې طالبانو له پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې ترڅو په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت ځواکونه بمباري کړي. بلخوا له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو پر دوام د کندهار والي د پاکستان له جنرال قونسل سره کتلي دي. د کندهار ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دې لیدنه کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د هیوادوالو د تګ او راتګ د ستونزو په تړاو خبرې شوې دي. ویل کېږي پاکستاني لوري هم ژمنه کړې ده چې د تګ او راتګ ترڅنګ به د سوداګرۍ په برخه کې هم ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. بلخوا ترکیه هیواد وایي دغه هیواد له افغانستان څخه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. یاد هیواد له جرمني او د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو غوښتي چې باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. یاد دې وي چې د جمهوریت له راپرځېدو سره افغانان هڅه کوي چې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.